د دې داسې مثال دی د دې منبرانو د روټي خلاص د دې داسې مثال دی لکه د بادشاه د کوره تور باټینګل راووته نو مولا دو پیازه وزیرو چې وزیرو نو بادشاه ویلې مولا دو پیازه ته چې مولا دو پیازه صاحب دا تور باټینګل خو ډېر ښه شی دی هغه ویل او صاحب قربان دا دومره ښه شی دی چې تور باټینګل د سبزیانو بادشاه دی او تاج په سر دی تور باټینګل پاس لکای غوندې نه وې صاحب تم بادشاہ تاج دے پسر دے او دام د ټولو سبزیانو بادشاہ دے تاج پسر بادشاہ ٹھیک ویل سبا بیا پاخه کوي چې سبا بیا تور باټینګن راووته بادشاہ ته کې خو خوند به نه ور کړي ویل مولا دو پیازه صاحب وې چې ها صاحب وې دا تور باټینګن خو ډېر خراب شی دی وې صاحب کدا ښه شی وې نو د په سرمن د چینډخ پشان نه و تور باټینګن په سبزیانو کې خراب شه ده سرمنه ته وګوره د چنډخې سرمن او د دې تور باټینګل یو شان بادشاہ د لاس ونی و مولا دو پیازه ول وجنم دی پټک اوس کې سر قلمو پرون دی ویل چې د سبزیانو بادشاہ ده تاج په سر ده او نن دې چنډخ جوړ هغه ول بادشاہ قبله عالم د سرمن غواړم زمون تور باټینګل سره څکار ده چې خدای کا خراب دی مونږ خو بادشاہ خوشاله وو چې کوم شي ته خوای مونږ تاجم ور پسر چې کوم ته خراب وای مونږ چنډخ آخر ستا دا دومره مهربانه به ازمو پڅ چې ستا هر خبر سره مونږ لبیک نه وای نو دا د مولا دو پیازرونو دوی بدا فتوی ورکړي چې او سه تخت و بخت برقرار اوسېګا او دا ډېر ښه کار دی نه کالاباغ ډیم د ټول فرنټیر انجینیران ځکه چې تاسو هم پې نه پوهېږو د ټول فرنټیر انجینیران او جغرافیایي علم ساتلو والا هغوی ټولو دا ویلي دي چې کالاباغ ډیم به 50 میله ډب وي 50 میله ډب کې د کالاباغ نرانی ستر پیښور او نوخار او مردان او کوړه او پلانې دا ټول به زم شي کورونه بم پاس په وګو ګرځي نو مونږ پیس قیمت د کالاباغ ډیم اجازت ورکولو ته تیار نه یو پیس قیمت ها یو ټکی زما دماغ کې راغلی چې خلک پنجابی هم زما رور دی خو چې زما څومره ځمکه دلته اوبو خراب کړه هغه مرزمکه د پنجاب مونږ لراکي ٹھیک ده دا خلق چې د چا کلی پکې راشي د چا ځمکې پکې راشي دا د بوزي او په پنجاب کې د پخپل ځمکو آباد دا څه به وکړي را سره ایثار وکم زه ایثار وکم چې زما فایده ده نو ستا فایده زما کور رانه چې زما کور رانه خو ته ما لال ته کور راکه کنه دا ابو ایوب انصاری په سنت تاسو پنجاب دی معاملو کی کړ سم ربانه او د خدای نظر کرم چې دی هغه د صرف په پنجاب وی او دا صوبه چې دا د خدای بندگان دي کارخانه دی پاغي کی وی حکومت ته داغي وی دولت ته پاغي وریږي مهربانه دی پاغي د هلال کمیټه میټینګ سده چې تر اوسه پورې په دې صوبه کې ونه عملیان دومره متعصب دي چې دا صوبه ورته د سړي ځامن نه ښکاري دی د دې صوبې په گواهی په ملک اختر نه کوي د بوټو نوالا تر ضیاءالحق صاحب پورې څومره زمانه چې د هلال کمیټه وشوه تر اوسه پورې یو میټینګ په صوبه سرحد کې نه دی شوی کراچۍ کې کیږي سندھ کې کیږي لاهور کې کیږي مونږ ورته بني ادم نه ښکارو زباره قرباني حکم خو که تام چرته ماته د سړي په نظر کتلی نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې تاسو خو د خدای په قهر اخته یې پوهېږئ نه یا چرګان لوبوئ یا مړزان لوبوئ که نه جي یا تاشونه کوئ یا ساربه چې درکې دي په بنګلو کې ای د ښځو سره ګډېږي یو ځای ته پوه شوې او ملک به درنه سیلاب یوسي اول سیلاب به په دې بدبختو راځي زما جونګړه که اوبه یوسي دا دومره د تعجب خبره نه ده دغه بنګلې د مرګه پاتې شه دا بنګلې به درنه اوبه یوسي دغه ښځې ترکۍ اسپې چې تاسو ساتلي دي دغو نه به خلاص شي مونږ سره د ځان غم خو دومره نه دی مونږ خو یو جرب ځمکه نشته په ښار کې یو جرب
جیرب سکے کنال نشتا ہاں دا آگو چه دا چا 10,000 جیرب از مکہ داو دا چا 15,000 جیرب داو دا چا 15,000 جیرب داو دا چا 3,000 جیرب داو دا چا 2,000 جیرب پا قهر خوبانا خلق اختی زمون سدی مونگ ہو یو کنال زمکا خار کی نشتا نو چه یو کنالم نشتا مونگ لے غم سدے که غم دے خود دی بدبختو دا پارا دے دا دوی زمکے بطول جیل شی و تباب آسمان در باندې وچ تاسو وګورئ لل می بیا تباه شو پروسه کالم لل مغلې و نشوې جوار و نشو او آینده دی بیا بارانونه نشتا لل می بدی بیا تباه شي که بڅ خدای رحمت در باندې بند بدبخت قوم تاسو خدای سره په ډزو یی خدای سره په جنگ یی نو ګورو چې څوک به ګټي بدبخت قوم قرآن تا و دین تا سپک گورئی خدای سپک کڑی خدای ورک کڑی چه پزان پوئیگے خپی بدے پا سر اوڑی دلی بیا بد طوفانی نوح پشان داسے داسے کہ واللہ کہ اس پلاک در تاسو نوح علیہ السلام پورم خندلی چه دا کشتائی جوڑئی دے با کشتائی کی منگو مانا رازا نوح علیہ السلام ورطوئے چه خواوے آوے فلیدحکو قلیلا ولیبکو کثیرا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلَيَبْكُوا كَثِيرًا لگن دے او خاندئی بیا بدا سے جاڑئی چی جڑابم سکر کاولیں تاسو نخو ملک ورخو بو وڑے ورخ دنو بو اس منڈت تاسو ټول د کلو خلق پدی پوئے گئی چی ورخ د زمیدار نا او بی اوسی کدری یوما پا اگاو منڈی ورپسی ہویا ورخ بیارا واپس کی ورخ دنو بو یو مڑا شرم کئی یو در رشکو سلنسری نشی ٹک کولے تاسو گورا پا دے سرکو رشکو نائے جالے ایستی دی یو رشکا چے در سر تیرشی 3 گھنٹے با دے مازغ کڑنگی ستا ٹریفک والا یو رشکے نیچی کنٹرول کولے سکوٹروں نے سلنسری ایستی دی الکان پہ ناستی 10 ڈرار بشی چے تب اسمان رہو غرزے اسو علاج کولے زما عزیزان اور دادے ورخ در نو بو یو راٹنگے بے کم طرف نا ورخ دا اغا قومونو بنوڑی چی کم قومونو کے سہوش بھی سڑی توب بھی پکے پا خبرہ پوئی گی دا ملک دا زمک غم وی ور سرا پزڑکی تا سرا دا ملک دا زمک غم نشتا دا ملک دا اسیدون کو خلق و غم نشتا در سرا تا اگورستا دا ملک اخبارات پلانیزے کے بینگ لوٹ کو 10 لکھے والے پلانیزے کے والو 6 لکھے والے په پلانی کور ورواوړې د لاسې مړ کړه په پلانی کور دا څه د ټوکو خبرې ده دا څه ماحول دی بیا ته چغې وهې چې ستا په ملک امن او امان دی امن او امان دې ته وایي زما عزیزانو عرض داو چې نور به دا ملک ذلیل او رسوا کیږي ځکه چې قرآن پکې رسوا دی دین پکې رسوا دی تاسو وګورئ د ملک ښځې او جینکۍ نن د پښتو وحدت اخبار کې دي چې ڈپٹی کمشنر دے توجہ کی دے جنکو بربند فوٹوان خرسی ماہوی چی دا فوٹوی دیر تعجب خیز دے کہ بربندی جنکای خرسی گی دا تعجب خبر یا صداوری دو خبری ندی سمرا عصمت فروشی چی دا ما خام تیرے نرستو دا شپے تر 1201 ستا پا دے سرکو کی بیاغا عصمت فروشی دا پارستا دا ملک قانونو گورا زما عزیزانو مونگ شرمیدلی مونگ بربندیو سوشو کاسی لمن ممن را باندې پرتی دی والله زمونږ هر څه ښکاري لکه د ایکس رے مشین ته چې ور مخامخ شي او هر څه دې پکې ښکاري مونږ ایکس رے مشین ته مخامخ یو زمونږ هر څه ښکاري مونږ شرمېدلي وجه څه ده وجه دا ده چې د ملک قانون نشته نظام نشته ضبط نشته ما ته خندا راشي چې زه اعلی سطح اجلاس ټکی وګورم اعلی سطح اجلاس نو د خاریانو ټکی رايات شي چې پھټیا پہاڑ ته نکلا چوہا اعلی سطح اجلاس فیصلے پکې څه شوې اعلی سطح اجلاس کې څه فیصلې وشو او بسکټ مسکټ یو خړو خله چې خوځي خبرې کولې بیت المال بنیاد وته پڅشي په لهویاتو په عباسیاتو 38 کروڑ روپے د صدر په ٹی وی سٹیشن لګي 38 کروڑ اوس دا پورا کامل نه دی بل به یو جوړي د ملک ته د دې سيزونو ډېر ضرورت دی کله ملک ته د روټه د جامع د دې ډېر ضرورت زما عزیزانو نور به ګورئ خپل تماشې به وکړئ
چې دا دردم نه وړکې او دې دپاره ملا ونه تړله چې موږ د ملک قانون بدل کړی نه تر هغې پورې په آرام نه کینو. والله العظیم که خاورس په دوربین کې مو ګورئ.